مسله دا ده په هبه کې رجوع وابیان یو طرف ته لیکي حدیث نبوي او بل طرف ته لیکي مسئله فقهي. حدیث نبوي لیکي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په هبه کې رجوع داسې ده لکه سپی چې خپل قید څټي. سپی چې قید وکړي او خپل قید څټي نو په هبه کې رجوع داسې ده لکه دا موبایل زه تا ته هبه کم او سبا ته بیرته رجوع کوم تا ته وایم چې دا موبایل مې راته واپس راکړه. نو په دې هبه کې رجوع داسې ده لکه سپی چې خپل قید څټي. وایي په حدیث کې داسې راغلی دي چې هبه کې رجوع داسې ده لکه سپی چې خپل قید څټي. او په فقه کې داسې لیکلي کتاب الهبه کې چې کله په هبه کې چاته عوض میلاو نشي نو د خپله هبه کې رجوع کولی شي. بس دی په سبیل الرسول کې اعتراض کړی دی. سبیل الرسول سبیل الیهود ته سبیل الرسول وایي. ما درته ویلي چې وابیان خپل ځان ته خدای وایي او خپل ځان ته پیغمبر هم وایي. خپلې هرې خبرې ته د الله خبره وایي او خپلې هرې خبرې ته د پیغمبر خبره وایي. دا د خبره ده نو خپلې خبرې ته سبیل الرسول وایي. په اعتراض خو پوه شوئ. اعتراض دا دی چې تاسو هدایه ما درته ویلي چې د یهودیانو په کتاب به فی الجمله اعتماد کوئ خو د وابیانو په کتاب به نه کوئ. داسې به نه کوئ چې د وابیانو کتاب وګورئ په هغې اعتماد وکئ بیا اصلي کتاب نه ګورئ. اصلي کتاب ته به رجوع کوئ. هدایه شریفه دلته مسله ذکر کوي. مسله داسې ذکر کوي چې ګوره یو سړی اجنبي ته هبه وکړي. یو سړی که محرم ته یو څه هبه کړي خپل پلار ته خپلې مور ته خپلې خور ته په دې هبه کې دی رجوع نشي کولی. چې محرم ته هبه وکړي په دې کې رجوع نشي کولی. دارنګې په هبه کې چې عوض ورته میلاو شي لکه زه دا موبایل تا ته هبه کم او ته راته دا څادر هبه کړي نو چې عوض راته میلاو شي بیا هم رجوع پکې نشم کولی. بلکې چې اجنبي سړي ته دې هبه کړي وي اجنبي سړي ته او بیا په دې هبه کې تا ته عوض میلاو نشي نو ته په دې کې رجوع کولی شي خو دا رجوع مکروه ده. رجوع جایزه مع الکراهت ده. په خبره پوه شو. رجوع جایزه ده مع الکراهت. بیا هدایه کې دوه دلیله د جواز دپاره ذکر کړي او دوه دلیله د کراهت دپاره ذکر کړي. د جواز دپاره دوه دلیله ذکر کړي. جایزه ده ولې ځکه ابو هریره رضی الله عنه فرمایي الرجل احق بهبته ما لم یصب منها. سړی خپلې هبې ډېر حقدار دی تر څو چې ورته عوض نه وي میلاو شوی. ابن ماجه صفحه 4 یعنی سړی په خپله هبه کې د رجوع اختیار لري تر څو چې ورته عوض نه میلاو شوی. پیغمبر علیه السلام حدیث دی هدایي دا ذکر کړی دی. او حضرت عبدالله ابن عباس په 2 سندونو سره روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې چاته څه شی هبه کړي نو هغه ته د رجوع اختیار شته تر څو چې ورته عوض نه وي ورکړی شوی. طبراني او دارقطني کې دا حدیث دی. او خلیفة الراشد حضرت عمر فرمایي څوک چې غیر محرم شخص ته یو شی هبه کړي نو هبه کوونکی د خپلې هبې زیات حقدار دی تر څو چې ورته عوض نه میلاو شوی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې هبه کوونکی زیات حقدار دی تر څو چې عوض نه ورکړی شوی. حضرت ابو الدرداء فرمایي چې هبه کوونکی زیات حقدار دی تر څو چې ورته عوض نه میلاو شوی. طحاوي کې وګورئ جلد 2 صفحه 200 او دارنګې عمر ابن عبدالعزیز او قاضي شریح امام سعید ابن مسیب او امام ابراهیم نخعی په صحیح سندونو باندې د دوی نه روایت دی چې هبه کوونکی د خپلې هبې زیات حقدار دی تر څو چې دته عوض نه میلاو شوی. نو ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هبه کوونکی د خپلې هبې زیات حقدار دی. حضرت علی فرمایي حضرت عمر فرمایي حضرت قاضي شریح فرمایي حضرت سعید ابن مسیب فرمایي حضرت ابراهیم نخعی فرمایي حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمایي او حضرت عطا فرمایي. نو یوازې امام صاحب خو نه دی که نه دا ټول وایي چې هبه کوونکی د خپلې هبې زیات حقدار دی تر څو چې ورته عوض نه میلاو شوی. په دې پوه شو اوسه دی د جواز دپاره نقلي دلیل ویلی دی هدایې او عقلي دلیل صاحب د هدایې دا ویلی دی چې په عرف کې د هبې نه مقصد امدای چې هغه هم در سره احسان وکړي. د احسان په مقابله کې ستا سره احسان وکړی شي. غالبا د خلکو عادت دی او چې د احسان په مقابله کې احسان ونه شو نو د مقصد پوره نه شو لہذا په هبه کې رجوع کولی شي. د جواز دپاره دلیل عقلي او دلیل نقلي پیش کړو. او دویم جز په هدایه کې دا دی چې جایز دی خو مع الکراهت مکروه دی. مکروه ولې دی؟ مکروه د دې وجې نه دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې په هبه کې رجوع کوي نو دا داسې دی لکه سپی چې خپل قید څټي.
څوک چې په هبه کې رجوع کوي نو داسې دی لکه سپی چې قید څټي. وایي دا دلیل د کراهت دی. او بیا دلیل عقلي ورته پیش کړی چې دا کار عادتنم خلاف الطبع دی، د طبیعت سلیمه نه مخالف دی، عادتنم د مروت نه خلاف دی. نو په هدایه کې عادتنم وایي د مروت نه خلاف دی. ګوره په هدایه کې لیکلي چې دا جایز دی، د جواز دپاره یو دلیل نقلي پیش کړو او بل دلیل عقلي، او بل وایي دا مکروه دی، د کراهت دپاره هم دلیل نقلي پیش کړو او دلیل عقلي پیش کړو. نو دا هدایه دا مسله د کم حدیث نه خلافه شوه؟ پوه شوئ؟ وابیانو ته زه الزامن وایم نزول الابرار دلته کمره کې را سره ایښې دی 50مه صفحه ده. هغه فرمایي سپی پاک دی، د سپي وینه پاکه ده، د سپي لاړې پاکې دي، د سپي میتیازې پاکې دي، د سپي غول پاک دي. 50مه صفحه کې لیکي سپی پاک دی او د سپي غول هم پاک دي. نو پاک سپي چې پاک غول وسټل نو څه کراهت پکې دی؟ وابیانو ته وایي چې ستاسو په نسبت په دې کې څه کراهت دی؟ ستاسو په نسبت خو سپی پاک دی او د سپي ګندګي پاکه ده، د سپي قیم پاک دی او د سپي غټه وړه ګندګي هم پاکه ده. 50مه صفحه د نزول الابرار کې هم لیکلي دي. نو پاک سپي چې پاک شی وڅټلو قی پاک دی که نه؟ نو پاک سپی دی او پاک شی وڅټلو نو په دې کې څه نقصان دی؟ نو په حدیث کې خو د دې نه ستاسو په مذهب څه نقصان نه راځي او زموږ په مذهب سپی هم نجس دی او دا قی هم نجس دی. نو نجس سپي نجس قی څټلی دی، سپی مکلف شرعا نه دی، انتهایی خسیس حرکت یې کړی دی. لہذا انسان چې په هبه کې رجوع کوي دا انتهایی خسیس حرکت دی، لکه سپي چې انتهایی خسیس حرکت کړی دی. بس